ډاکټر صاحب چې یو څوک غواړي چې ښایسته پاتې سي ستاسې ونډه په دې کې څه ده؟ First, I would thank you so much for your لومړی خو د سیمه نیوز له همکارانو مننه چې پښتو ژبه کتونکو ته یې زه مخ کړم. دومره باید ووایم چې د انسانیت په تاریخ کې ښځې همیش د خپل ښایست په فکر کې پاتې شوي. ښځه تل هندارې ته ولاړې وي او چاپېرچل کې نورو ښځو ته ګوري، غواړي تر نورو ځوانه او ښکلې وبرېښي. زموږ کار دا دی چې کله دوی ښایسته وساتو نو زړونه یې خوشحالېږي. And she always looked to the other ladies. دا کار تاسې څه وخت پیل کړئ؟ I started doing plastic surgery in 1991. ما په 1991 کې له پلاستیکي عملیاتونو پیل وکړ. بیا مې په 2004 کې اصلي عملیاتونو ته مخه کړه چې پیور کروزماتیکي بولي. کله چې مې کلینیک جوړ کړ لیزر ماشین مې کاروه. لیزر مې د لکو د لرې کولو لپاره کاروه، د پوست د تازه کولو لپاره پچکارۍ کارول، د فیلدرو او پی آر پی لپاره میزوترافي د بېهوښۍ ستنې مو کارولې چې درملنه وکړي، د مخ د ګونځو هوارولو لپاره یو ډول تاریز سیمونه مو کارول. تاسې د بغداد خبره وکړه، دا په 2004 کې خو جنګ و، په هغه وخت کې هم خلکو غوښتل چې ځان ښایسته وساتي؟ That's an amazing question. I started my cosmetic surgery practice in 2004. په زړه پورې پوښتنه مو وکړه. رښتیا هم ما هغه وخت کار پیل کړ چې عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ شو. جګړه وه، بې ثباتي وه، ورسره د ښځو جنګ هم پیل شو. ښځو د تشویشونو له امله پېښېدونکو بدرنګیو سره مبارزه کوله. تشویش خو انسان بدرنګه کوي. دوی غوښتل دا جنګ زموږ ښځې بدرنګې نه کړي. نو ځکه له هماغه وخته تر اوسه د ښکلا ساتنې او روغتیا کاروبار په بغداد کې بیخي ډېر شو او ښځو غوښتل د زوړوالي او بدرنګۍ سره مبارزه وکړي. So it booms up. مننه ډاکټریاقوت صاحب. تاسې وایاست چې دلته په لندن کې په هایل سټریټ کې تاسې کلینیک لرئ. ستاسې دلته اصلي دا کسټمر چې دي دا څوک دي؟ سینوسال دی یا پسیفیک یو مملکت دی هغه ستاسو سره دا سرجریانې غواړي چې وکړي؟ Actually, they are not specific. They are from all over the world. نه دا په کوم ځانګړي هیواد او ځانګړي ټولنې یا یو عمر پورې نه ده. بېلابېل خلک راځي، هغه خلک هم راځي چې له موره نیمګړي پیدا شوي وي. د ځوان عمر نجونې هم راځي، هغوی غواړي اندامونه لا ښکلي کړي. د 150 کلونو په عمر بیا هغه نجونې هم راځي چې نه غواړي خپله ځواني وبایلي او تل د خپلې ځوانۍ ساتلو فکر ورسره وي. د 40 کلونو ښځې بیا یو لږ ډېر کار غواړي. 50 کلنه تر هغې ډېره او پاخه عمر خلک هم راځي، هغوی بیا تر ځوانانو ډېرې پیسې لګوي چې ځان ښکلی کړي. For the 40s, much more needed, and for above 50, we need to be more invasive in order to keep their self-esteem high and their look more youthful. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه د مختلفو عمرونو په اړه، دا خلک څومره مصرف په ځانو کوي؟ Yeah, I think this is a good question. To be honest, young people are spending less than the old people. دا ډیره ښه پوښتنه ده. که رښتیا ووایم ځوانان لږې پیسې په ځان لګوي، بوډۍ ډېرې. د عمر په تېرېدو سره د مخ کال ژوند بایلو یو ډول تازهوالی دی چې کله 50 کلن شو 50 په سلو کې یې بایلو. نو په دې ډول د پاخه عمر خلک ډېر لګښت ته اړتیا لري چې خپل مخونه سم کړي. These impacts are less. When she become older, these impacts will be more and more. داسې یو څوک تاسو ته راغلی دی چې تنخوا یې دوندې نه وي او په ځان د هغه ډېر مصرفوي؟ I always try to do consultation before doing any intervention, before any treatment. موږ په دې برخه کې مخکې له دې چې کار یې ور جوړ کړو ګورو او خبرې کوو. دوی رښتیا هم غواړي ډېر ځانونه بدل کړي چې زه یې نه ورته کوم. د عمر او لګښت له اندازې سره سم کار کوم. تر اوسه داسې نه دي شوي چې یو څوک یې پیسې نشي ورکولی او زه یې عملیات ور وکړم. دا کمال مو چیرته زده کړئ؟ د هر چا ژوند د هغه لپاره یوه زده کړه ده.